السلام علیکم ملګرو. نن غواړم تاسو ته د کاریال د رمزګذارۍ په اړه ویډیو برابره کړم. نو طریقه یې ډېره اسانه ده، فقط چې لږ توجه ورته وکړو انشاءالله سره به خلاصېږي. نو له اول راځو، دلته یو څو بلوکونه دي د رمزګذارۍ، دا سکیچر ته اضافه کوم. یعنې تاسې وینئ. نو دا بلوک به داسې اضافه کړو رابه سکیچر ته. دلته مینو وایي، دلته ډیلیټ پر آپشن، دلته د ایجامي علامه ووایو، هم ورته لیکو لکه رمزګذاري. رنګ هم په خپله خوښه ورته انتخابوو، سیو کوو. دا یعنې دلته راغی. دلته راځو، امپورټ بلوک وایي. هغه فایل ما په میموري کارډ کې ساتلی، زه یې داخلي حافظې ته کوم. ښکاره شي دلته. نو دا یعنې دلته ښکاره شو. دلته فایل بټن ووایو، یعنې دا راغی دلته. اوس یې سکیچر بندوو چې تازه شي. بېرته ورته راځو. نوی پروجیکټ جوړوو. دلته لینر ور زیاتوو. یو خط د نمونې په توګه، زیات کارول یې نه غواړو، فقط یو خط کفایت کوي. راځو دلته نور بلوک ته، نوی بلوک جوړوو د ایکسټرا نوم. رمزګذاري بلوکونه دلته اضافه شوي ده. دلته دا مکتبه ور اچوو. اوس راځو انکریت رمزګذاري. لومړی دا سی بلاک سی ده، دا ور زیاتوو، بیا دا دلته راوړو، دا هم طرف خوري. بیا ورته راځو، سیټ ټکسټ بلوک راخلو، دا دلته ور اچوو. دلته ټکسټ یو انتخابوو. کولی شئ زیات ټکسټونه یا زیات خطونه مې په همدې طریقه انتخاب کړئ. نو دلته یو کوډ لیکو. مثال ښه به دا وي که مثال موږ یو دوه درې یا داسې کوډونه ولیکو، هغه تشخیص کېږي. ښه به دا وي چې خپل کوډ هم رمزګذاري کړو. نو راځو برنامې ته. مثال موږ کوډ جوړوو الیاس. دلته من هغه ورکوو. دې رمزګذاري راخلو، دا هلته د کوډ په شکل کاروو. یا کولی شئ تاسې هر رقم کوډ چې ورکوئ مشکل نشته. اوس دا کوډ موږ دلته ورکړو. د همدې کوډ مطابق اوس غواړو نورې لیکنې رمزګذاري کړو. مثال دا لیکنې رمزګذاري کوو په همدغه کوډ باندې. دې باندې چې کلیک وکړو کاپي کېږي دلته. او په دې خانې کې ورشي. ګوره ښه بلوک کې لیکلي دا لاندې لیکنه، دا لیکنه دلته رمزګذاري شوې ده. په دې کوډ باندې د رمزګذاري خلاصه کړه. راځو اوس یې بېرته کمپایل کوو چې څه وایي. موږ کمپایل کړو، نس به ووایو. دا دلته تاسې ته ښکاري. اوس که راسو MTF ته دا چک کړو، دا لیکنه به هلته نه وي پاتې. اپیکار اخلو بیجا ډیکس فایل را خلاصوو.
دا لیکنه په دې شکل باندې ده. دې کې څوک اوس معمولي تغییر وکړي نو برنامه ټوله خرابېږي، ځکه کوم کوډ چې موږ ورکړی ده هغه سره د بیا مناسبه نه راځي، نو نشي بیرته یې نشي ډیکریپټ کولی، او کوم کوډ چې موږ ورکړی و هغه دغه ده غالبا دا به وي، خو دې ته اتې چا نه پام کېږي نور. اوس غواړو چې دا هم د دې ځای ورک کړو، نو دلته وګوره موږ که څه عکسونه یا څه ایکس ایم ایل فایلونه کې څه لیکنې کړي یا کوم عکسونه مو ورکړي هغه ښکاري په دې ځای کې. نو دې لپاره چې دا هر څه په مکمل شکل باندې بدل کړو، موږ راځو دلته دا بټن وهو، دلته دې باندې کلیک کوو، دا دواړه باید فعال وي، دا یې نوې نسخه راووته او سره اضافه شوې ده. اوس دلته وګورئ هېڅ شی نه دي پاتې، دا خو پروجیکټ وړکی و داسې وښودو، نو کله چې پروجیکټ غټ وي زه یې تاسو ته نمونه ښیم. وګوره هغه فایلونه ټول ختم شول، هېڅ شی نه دي پاتې. اوس غواړو دا ډیکس فایل هم پکې بېرته هغه کړو، رمزګذاري کړو. دا ویني ډیکس فایل دوه دانې دي، غواړو دا رمزګذاري کړو. نو راځو افیکا ایډیټور ته، دلته ډیکس انکریپشن ډیکس، دلته هغه فولډر ته راځو، دا سیو شو، دا د نوی فایل راغلی ده، ویریفای شوی نه ده، دا نه نصبېږي، نو د ویریفای لپاره به داسې طریقه وکړئ، ساین به ووایئ، دلته به اول اپشن انتخاب کړئ، ویریفای هم شو، امضا پرې وشوله. اوس دلته چې راسو ډیکس فایل ته، ډیکس فایل کې اوس هغه هېڅ نشته، بیخي ختم شو دی، هغه دلته راغلل دې فولډر ته. کله چې دا راخلاصوو صبر شئ، ډیکس دا نه خلاصېږي، ډیکس فایلونه یې نو تاسو ټول رمزګذاري شول. یوه کیسه داسې دې وروسته دې باندې انټي وایروس د تروجان یا د هغه ګمان کوي مخربې برنامې، اصل کې دا کیسه پکې نشته، هېڅ مخرب پکې کوم شی نه دی موجود، خپله موږ او تاسې جوړه کړه، امید داسې کوم خراب کوډونه مو پکې نه دي استعمال کړي. نو دا وه د رمزګذارۍ طریقه.